دا اوس د عمرې ته تللی وم یو میاشت مخکې په دغه مسجد کې ناست یم قسمونه هر غړی خوند نه کوي په حرم کې مې کعبې ته مخامخ یو ملا شناخته ملا پر دغه څه خبرې کوي چې د رخصت په ورځ مخته رالی ما ورته مه راځه مخته چې پر دغه دیوبندي علماو لګېدي ما پر دغو بردونه نه کوي دا زموږ استادان دي موږ د دیوبند سره تعلق لرو خو د چیش تعلق لرو د شاګردۍ او د استادۍ د مذهب تعلق د چا سره لرو د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه السلام امام صاحب مبارک ته په مذهب کې امام شافعي رحمه الله باندې خلک پرېښي دي د نن زمانې ملایان څوک دي چې زه ورته پرېږدم امام صاحب تافیه ملک یو عقیدې جوړې کړي کتابونه وګورئ مطالعې وکړئ د الله د رسول په باب کې ښه عقیده وساتئ دیوبند د ځان د چا کور نه دی که یو سړي ویله که زما خوښه وه دیوبندي دی که نه دی وروره د دیوبند علما زموږ د سر تاجونه دي قسم دې مې د الله په ذات په دغه مبارک ځای کې درته ولاړ یم چې د خپلو مشرانو نسبي مشرانو غوندې قدر او احترام ورته لرو زموږ استادان دي زموږ دین ته خدمت کړی دي شاه محمد انور شاه کشمیری علامه اشرف علي تهانوي علامه قاسم نانوتوي مهاجر امداد الله مکی علامه ظفر احمد عثماني زکریا کاندلوي رحمت الله تعالی علیهم رحمتا واسعه دا خو زموږ د سر اوږد تاجونه دي دا اوس د عمرې ته تللی وم یو میاشت مخکې په دغه مسجد کې ناست یم قسمونه هر غړی خوند نه کوي په حرم کې مې کعبې ته مخامخ یو ملا شناخته ملا پر دغه څه خبرې کوي چې د رخصت په ورځ مخته رالی ما ورته مه راځه مخته چې پر دغه دیوبندي علماو لګېدي ما پر دغو بردونه نه کوي دا زموږ استادان دي موږ د دیوبند سره تعلق لرو خو د چیش تعلق لرو د شاګردۍ او د استادۍ د مذهب تعلق د چا سره لرو د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه السلام امام صاحب مبارک ته په مذهب کې امام شافعي رحمه الله باندې خلک پرېښي دي د نن زمانې ملایان څوک دي چې زه ورته پرېږدم امام صاحب دا خبره یې زده کړي داسې به نه وایي چې که ته د دیوبند په مذهب نه وې نو مسلمان نه یې یا به ځان ته دیوبندي وایي یا به بریلوی وایي دا د علماو د عربو چیش دی دا نه د شیګانو خبره ده دا سمه د اهل سنت خبره ده زموږ استاد حضرت شیخ العلامه غلام حضرت غلام تقبله الله به ویله وروره که د دیوبندیانو خبره وامې پر کتاب باندې تلو که د بریلویانو خبره وامې پر کتاب باندې تلو د هر چا شی ته ښه وایي بد که بد وایي دا ښه خبره ده شریعت خپل ته راضوره ته ایسي دي فقه ته راضوره ته ایسي دي الله دې موږ د حق د لارې نه جلا کړي اله العالمین دې دغه دربار دا خنقاه د قیامت تر ورځې پورې آباده ولري الله دې د دین په لور باندې د طریقت په فیض باندې د قیامت پورې آباده ولري اله العالمین دې رسول صلی الله علیه وسلم د دې شپې کامل فیضات او برکات و دغه مجلس ته راورسي الله دې موږ تاسو ټول دغه رقم په جنت کې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم سره یو ځای کړي الله دې په دنیا کې محبت ور سره ستا لیدلې مو نه دی خدای دې په خوب کې مر باندې وویني الله دې په دنیا کې په ویښ مر باندې وویني خدای دې په جنتو کې هم مر باندې وویني د معراج مبارک شپه د مخکې علما او څه بیان درته